سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. نن تاسو ته د مسکو د حملې په هکله باندې خبرې کومه چې په دغه حملې کې د چا لاس و. آیا واقعا هم په افغانستان کې دا خلک تربیه سوي وه او د افغانستان څخه دا لېږل سوي وه او که نه نور پلانونه دلته شته او نور لاسونه هم دلته نن د استخباراتي فلټرونو په هکله باندې خبرې کومه چې روسیه څه رقم کولی شي خپل دښمن پیدا کړي او دا دښمن پیدا کول دوی ته اسانه دی او که ګران کار دی. نن په دغه هکله باندې خبرې کوم ځکه چې ما د افغانستان انټرنیشنل په نامه یو جاسوسي تلویزیون خپرونه ولیدل او ډېر تلویزیونونه همدا کوشش کوي چې دا بار ټوله پر افغانستان واچي. دا که زه په ته د طالب سره ستونزه لرو هغه بېل شی مګر افغانستان ته دغه تورستي ځاله جوړول دا د ټول ملت تباهي ده. نن په دغه هکله باندې خبرې کوم او دا هم وایم چې دوستم غوندې یو شخص چې مارشالي رتبې سند لري دی هم دغسې بېباکه او بېمعنه خبرې کوي او همدا ډول زموږ سفیران او د نور کسانو هم بېځایه خبرې کړي. نن په دغه هکله باندې تاسو خبرې کوم. انشاءالله دا درته وایم د دې ویډیو په پای کې به تاسو 100 سلنه یو علمي تحلیل د دغه پیښو په هکله باندې د دې نه وروسته به ولرئ. ځو درسه او تر اضافي خبرې تېرېږو. یو خبره بیا هم تاسو ته کوم د دغه تحقیق ټولې چارې راجستان تحقیقاتي مرکز ته رسوي. چې کله هم یو حمله راپېښېږي یو تروریستي حمله د دې حملې د پلټنې په خاطر باندې ډېر کارونه ترسره کېږي. یو تر ټولو مهمه دا ده چې هغه کس باید ژوندی ونیول سي. دا تېرې ورځې کې چې دا حمله هم سوې وه په روسیې کې چې دا دومره تلفات ورکړل سوه دوی ته امر سوی و دا کسان کې باید یو نفر دوه نفر درې نفر باید تاسو ژوندي ونیسئ. نو په همدې امله زیاتره روسي عسکرو کوشش کولو چې دا باید په همدې ډول باندې ونیول سي. چې کله هم یو عسکر غواړي یو تروریست په ژوندي ډول باندې هغه ونیسي نو د هغو دپاره یو جلا مرمۍ ده چې هغه مرمۍ چې کله هم د دوی په بدن منښلي هماغه ځای کې چې چوي ګاز تولیدوي او هغه تروریست په هماغه ځای کې لویږي او بېهوشه کېږي. نو دا ډول وسله چې ده د روسیې سره شته خو ما په ګوګل کې سرچ کړی ځکه چې په استرالیا کې د هغو سرچ اجازه نه وه نو مې نه سوه چې هغه تاسو ته پیدا کړمه مګر چې کله هم یو تروریستي پیښه کېږي د ټولو اړخونو کوشش همدا دی چې تروریست باید ژوندی ونیول سي او که تروریست ژوندی ونه نیول سو دوی خپل ځانونو ته انفجار ورکړي او دا انفجار د پښو څخه تر سره پورې ټولو پوښلی دی او که انفجار سره د دوی حتی یو ذره غوښه هم نه پیدا کېږي ځکه چې که د یو ذره غوښه هم پیدا سو بیا د ډي ان اې د طریقه هغه پیدا کوي خو د ډي ان اې د طریقې بیا ډېر وخت نیسي مګر ژوندی که یو تروریست ګیر سو هغه دپاره بیا ډېر اسانتیاوې راپېښېږي. اوس چې تروریست ژوندی راګیر سو د دې تروریست د ژوندي ګیرولو په خاطر باندې کوم فلټرونه استعمالیږي. په لومړی کې دغه تروریست چې مثلا دا تروریست دی استخباراتي ادارې د دې د کورنۍ ټوله غړي څېړي چې دا د دې کورنۍ غړي په کوم برخو کې وه څومره څه فکرونه یې لرو څه کارونه یې کول. اول خو دا د دې د کورنۍ له ګوري بیا په دوم قدم کې د دوی د نږدې فامیلیانو حالات ګوري چې د دې خلکو ژوند د دې قومان څه رقم خلک وه او د دې په دا طایفې کې د دې په کوم تروریستي کس و که نه و. بیا وروسته تر هغه بعضې اضافي هغه کوم کسان چې دوی سره رفت آمد کوي هغه هم ګوري چې په دغه رفت آمد کې کوم تروریستي کسان د دوی سره وه. بله خبره دا ده چې بیا وروسته د دغه تروریست مثلا چې کله هم یو ځای کې کار کوي هغه کاري سایه کې پلټنه کېږي چې دغه سړی په دغه سایه کې چې کار کوي د دې همکاران کې کوم تروریست کوم شر و فساد والا کس نشته بیا د هغه همکارانو کورنۍ هم پلټنه کېږي چې د دغه همکارانو کې کوم کس کورنۍ خو د تروریستي بریدونو کې نه دی. بله پلټنه چې کېږي هغه بیا دا ده چې د دغه تروریست د اول څخه تر آخره پورې د علمي کارونه تعقیبېږي چې د څه شي زده کړي دي څه رقم کارونه کړي د کوم ځای کړي دي. دا هغه پلټنه ده چې د دوی د سجري په اساس باندې دا ترسره کېږي.
ټول د سجره کتل کیږي، د قوم کتل کیږي، د رفتامات کتل کیږي، د اړیکې کتل کیږي، د تحصیلي ابتدا څخه تر انتها کتل کیږي. دا د دوی اولینه پلټنه ده چې استخباراتي ادارې کوي. په دویم قدم کې بل پلټنه دا ده چې کله هم یو تروریست ګیر سو، د مثال په ډول باندې دا تروریست دی، دا ګیر سو او د تروریست سره د دوی ارتباطات ګوري چې مثلا ته ټلیفوني اړیکې د چا سره درلو، یا د تحقیق په وخت کې وایي چې تا د چا سره ارتباطات درلو، وایي ما د فلاني سره درلو او د فلاني سره درلو. بیا استخباراتي ادارې ځي د هغه اړیکې راڅېړي چې هغه کسان د کوم برخو سره اړیکې لري، بیا د هغه اړیکې ادارې مکملا معلوموي، هغه ادارې چې معلوم کړه بیا مثلا د دې کس سره ارتباطات لري د دې لحاظ څېړي چې دا د چا سره اړیکې لري. نو په دې صورت کې یو تروریست چې کله ژوندی پیدا کېږي، د روسي غوندې یو استخباراتي اداره چې دی لري KGB، هغه دپاره هیڅ د مشکل وړ نه ده چې د امریکا ټول استخباراتي ادارې دې وایي چې وڅېړي چې کله روسي وسپېده چې د امریکا د ولسمشري په ټاکنو کې د دوی ایمیلونه حق کې او د دوی ایمیلونه ټول راوباسي او ټرمپ ته ورکړي. دا د هیلر کلینټن ایمیلونه چا وایستل؟ خو همدغه روسانو وایستل. یعنې د روسانو دپاره دا ډول استخباراتي پیښې حلول ډېر اسان کار دی. زموږ دوستم هم راغلی مشورې ورکړي چې دا د افغانستان سوي. یعنې دا خلک داسې بې بنسټه بې بنیاده کار نه کوي. دا ټوله ریښې څېړي چې کله ریښه وڅېړله اصلي منبع پیدا کوي. د داسې نه ده چې راسي د داعش په نامه باندې یو څو کسان سره یو ځای سوي دي، دوی فکر کوي چې بس هماغه داعش بس ټوله کار یې کړی دی. د دې کیسې وشاته ډېر ستر استخباراتي پلانونه شته. دا داسې نه ده چې یو شخص راسي، یو تروریست راسي او دا په ښار ننوځي خلاص. دا په دې رقم هېڅ امکان نه لري. دلته روسي خپله د روسي تحلیلګران هم دا وایي، دا یې دلته هم سفارتونه کړي دي، ځکه چې سفارتونه چیک اپ نه لري. دوی د همدې چیک اپ څخه یعنې غلط استفاده کوي او خپل ځان سره تروریستي هموال راوړي. نو همدې ډیپلوماټانو په ډېر هېوادو کې هم ډیپلوماټان همدا کار کوي. نو روسان هم همدا وایي. موږ دا څېړو چې کوم ډیپلوماټانو په دې کې برخه درلودل او دغه د وسلو انتقال تر هغه ځایه ورته رسولی، ځکه چې یو عادي شخص په هیڅ عنوان نسي کولی چې دا کارونه ترسره کړي. دا د سرجري فلټر سو او دا د تروریستي لینک داسې سو فلټر سو چې استخباراتي ادارې دا ټوله څېړي. اوس په بل قدم کې بیا چې شي کوم فلټر دی، دا ټول د ټکنالوژي فلټر دی. د ټکنالوژي فلټر دی د مثال په ډول باندې د دې کس IP دلته پیدا سوه چې دا سړی همدغه ټلیفون همدغه سیم کارت همدا موبایل یې استعمالولو. نو دا اول کې پیدا سو. د مثال په ډول باندې دا څېړي چې په دا نږدې وخت کې دې کس د چا سره ارتباطات درلود، د دې فلانکي سره یې درلودل. فلانکي څېړي فلانکي د چا سره ارتباطات درلود، د دې سره یې درلودل. او بل فلانکي د چا سره درلود، د دې سره درلودل. دا بل د چا سره د دې سره درلودل. دا ټوله څېړل کېږي. او یوه خبره تاسو ته وکړم چې دا ټولې خبرې چې تاسو په ټلیفون کې کوئ، دا د 6 میاشتو دپاره افغانستان غوندې یو هېواد چې خپل اقتصادي وضعیت ډېر خراب و او موږ د دومره ډیټابیس درلوده چې 6 میاشتې ستاسو غږونه ثبتېږي. زه خپل د مخابراتي انجینر یم. ما په افغان ټلیکام کې د جنرال منیجري تر بسته پورې کار کړی دی. د په سیستم باندې خبر یم. یعنې تاسو چې کله هم خبرې کوئ په ټلیفون کې ډېر مسؤلانه خبرې وکړئ. بې ځایه بې منطق خبرې مه کوئ چې یوه ورځ کې تاسو بلا جوړوي. نو دا د ټلیفوني ارتباطات د دې څېړي. او بله خبره داسې وکړم چې که دا ټلیګرام اوسي، که دا واټساپ اوسي، که دا سیګنال اوسي، که هر شی اوسي، د روسي استخبارات دپاره د هغوی کنټرول مشکل کار نه دی. هغه یې کنټرولوي، هغه یې پیدا کوي او هغه ورته په ډېر اساني سره پیدا کېږي چې دغه کس مثلا د یو کال په موده کې دغه نمبر استعمالول، دغه IP استعمالول، دغه ټلیفون استعمالول، د سیم کارت استعمالوي او دغه معلومات ماته واټساپ کمپنۍ ته وایي دا راکړه. واټساپ کمپنۍ د نړیوال سازمان د امنیت شورا په فیصلې په اساس باندې باید د هر څه معلومات ورته ورکړي. همدا رقم د انټرپول د پولیسو د قوانینو په اساس باندې دا ټوله باید ورکړي او د همدا ډول باندې د نړیوال محکمې په اساس باندې دغه معلومات باید د روسي حکومت ته ورکړي. که څه د روسي حکومت سره دا ټوله شته، دوی خپله دومره قوي ټکنالوژي لري چې د واټساپ غوندې یو ضعیف اپلیکیشن هک کول او د دوی معلومات پیدا کول دوی ته ډېر اسانه کار دی.
مګر زموږ دپاره شاید مشکل اوسي، مګر د دوی دپاره ډېر اسانه کار دی. نو دا خبره مې تاسو ته وکړه چې کله هم یو تروریستي عمل پېښېږي، د دې دپاره ډېرې پلټنې کېږي. دا داسې نه ده چې دوستم وویل په افغانستان کې دی، روسیې ووایي چې بالکل افغانستان کې دی، بس دوستم په کوم ځای کې وځي هغه ځای ولمه بس راشي. د دوستم غوندې همداسې مثال هم دا بېسواده رهبران د دې خبرې د یوې ستنې سر ارزښت نه لري روسیې غوندې هېواد. څه موده وړاندې تېره ورځ مې یو مرکه ولیدل په افغانستان انټرنیشنل کې یو روسی دی د یو بل شخص دی چې د وجدان په نامه خو هېڅ نه لري، د افغانستان دی، ناجي په نامه باندې. روسی وایي موږ خپل دښمن پېژنو چې دا چا کړی دی. ناجي وایي دا داعش کړی دی، په افغانستان کړی. هغه وایي موږ پوهېږو چې دا څه رقم کړی دی او چا کړی دی، موږ خپله په دې باندې پوهېږو. یعنې په بار باندې ښه په بېشرمي باندې ورته جواب ورکوي او غاښ ماتونکي جواب ورکوي، خو هغه بیا په بېشرمي سره دا خبرې کوي چې بالکل دا په همدې ځای کې شوی، دا بالکل په همدې ځای کې شوی. دا ډول استخباراتي پلانونه سنجول دا د افغانستان غوندې هېواد د زوره ډېر لوړه ده. او که په افغانستان دومره انرژي درلوده چې په روسیې کې دومره خطرناک پلانونه تطبیق کړي او همدا رقم په چین او په امریکا او په دې مملکتو کې دا تطبیق کړي، دا کارونه بې ځایه بې منطقې خبرې مه کوئ، خپل هېواد مه تباه کوئ. دا پیښه د روسیې چې ده دا د 11 سپټمبر د امریکا سره برابره پیښه ده. اوس دلته نور کیسې درته کومه. ولې دا پیښه وسوه؟ دا پیښه وګوره، دلته څو کیسې دي چې کله هم یو هېواد غواړي په بل هېواد باندې د اتومي وسلې پلان جوړ کړي، دلته امکان لري چې روسیانو دا کار یې پخپله کړی وسي تر څو په اوکراین باندې د اتومي وسلې حرکت اجرا کړي. نو د همدې امله دا یو احتمال شته چې نړیوال تحلیلګران دا خبره کوي. بل پلان دا دی چې شاید دا امریکا کړی وسي او امریکا د دې دپاره چې خلک وویروي او هلته ویره ایجاد کړي او هلته هغه تجارتي سیستم ګډوډ کړي، شاید دې کړی وسي. او شاید هم اوکراین د نورو استخباراتي ادارو په مټ باندې دا کار کړی وسي تر څو خپل انتقام واخلي. دلته ډېرې خبرې دي، دا د یو سړي کار نه دی او د یو سړي خبرې نه دي. چې کله هم تاسو غواړئ په دغسې موضوعاتو کې نظر ورکړئ، ډډه وکړئ تر څو چې ستاسو نظریات قوي وسي، معلومات مو قوي نه وسي. په دې کې نظر مه ورکوئ ځکه چې دا نظر ډېر محصولانه نظر دی او ډېر خطرناکه نظریات دی او ستاسو آینده هم د دې په څېر باندې تړل کېږي او ستاسو ژوند ته خطر رسوي. په آخر کې یو پیغام لرم چې تاسو ته یې وړاندې کوم. هېوادوالو، څه موده وړاندې هم ما دغه تحقیقي ویډیوګانې شروع کړې وه چې د یو څه مودې دپاره مې وځنډول. ستونزه دا ده چې دغه تحقیقات چې دی یو تحقیقاتي مرکز په هند کې راته کوي او د هر ویډیو په بدل کې $250 غواړي. نو د همدې امله څه مودې دپاره مې دا وځنډول ځکه چې اقتصادي ستونزې راته پیدا وې. نو هو ستاسو څخه څه هیله کومه چې دغه رقم دا ویډیوګانې چې نشرومه په شیر کولو کې مرسته وکړئ، ځکه که دا بیا پر ما باندې وزغمل سي نو زه مجبور یم چې بیا هم خپل ارتباطات د تحقیقاتي مرکز سره بند کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې په دغه شیر کولو کې مرسته وکړئ تر څو د خپلو افغانانو دپاره په پښتو ژبه کې زه به سم کړی په صحیح او علمي ډول باندې تحلیلونه وړاندې کوم تر څو زموږ هېوادوال په خبر سي. دغه تحلیلونه ما خپل ته هم ډېر معلومات راکوي او زه خپل هم ډېر شی ترې ترلاسه کوم. خو دا دی چې دغه تحلیلونه پر ما باندې ډېر مصرف پرې باسي. $250 پر هر ویډیو باندې او دومره پیسې زه خپله هم نشم کولی چې ورکړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې په دې برخه کې مرسته وکړئ تر څو د پښتو ژبې د غني کولو دپاره دغه ډول معلومات ته ډېر ضرورت ده او موږ باید دغه ډول معلومات خپل هېوادوالو ته ورسوو تر څو موږ هېوادوال په هر وخت په هر ځای کې غیر مسؤلانه نظرونه وړاندې نه کړي. نن په تاسو په دغه کې زده کړه چې څه فلټرونه کېږي او څه احتمالات شته. د روسیې احتمال شته چې پر اوکراین باندې اتومي وسله وکړي او دا پیښې خپله کړې وسي او د اوکراین کیسه شرطه شره د یو اتومي وسلې په وهلو سره کیسه یې ختمه کړي او ولاړ شي اوکراین ونیسي او په بل قدم ته اروپا ته ځان. دا جهاني مسایل د دې نه وروسته څېړمه خو ستاسو مرسته ضرورت لرم. که دغه آخري پیغام تاسو اورېدلی وسي نو خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ چې ما دغه آخر پیغام تاسو څخه اورېدلی. تر بیا مو